چې د 11 سپتمبر واقعه د دې دلیل کېدلی شي په سیاسي لحاظ سره چې په یوه غریب ملک باندې د 80 ملکونه راټول شي. د 11 سپتمبر واقعه یو انفجار و چې په نیویارک کې وشو. کوم خلک چې په دې انفجار کې شریک وو هغه ټولو د امریکا نشنلټۍ درلودلې. په امریکا کې د هغوی رزیدنټشپ جوړ وه، په امریکا کې اوسېدل، تعلیم یې په امریکا کې کړی وه، اسلحه یې په امریکا کې پیدا کړې وه، د پیلوټۍ ټریننګ په امریکا کې دوی کورسونه اخیستي وو، د اسلحې ټریننګ دوی هلته کړی وه، ایرپورټ یې د امریکې استعمال کړی وه، سیکیورټي د امریکې ورماته کړې وه. د هغې د سیکیورټۍ نه، د هغې د پولیسو نه، د امریکې په کارډونو باندې، د هغې په نشنلټۍ باندې، د امریکې په تیاره کې د امریکې اپارتمانونه ونړېدل، چې په دې کې نه د افغانستان خاوره شامله وه، نه د افغانستان اسلحه شامله وه، نه پکې یو افغان موجود و په دې خلکو کې، او نه د افغانستان هلته کوم دخل و په دې خبره کې. د دې خبرې انتقام امریکې باید د امریکې د سیکیورټۍ نه اخیستی وه چې تاسو ولې سیکیورټي ناکامه وه چې د تیاره در ځینې پورته شوه. د دې انتقام باید د اف بي آی او د سی آی ای نه اخیستل شوی وای چې ولې تاسو نه د خلک تېر شول د تاسو په خر باندې. د دې انتقام باید د امریکې د ایرلاینونو نه اخیستل شوی وای چې دوی ولې سیکیورټي ناکامه وه، د امریکې په تیاره باندې د امریکې برج ونړېدله. د افغانستان مظلوم پکې څه ګناه وه چې په دې جرم په واسطه باندې امریکې افغانستان ته اعلان د جنګ کوي، او بیا یو ملک هم نه دنیا 80 ملکونه راټولېږي د امریکې د جنګ دپاره. هغه نښې ده کې رښتیا وي چې په افغانستان کې اسامه دی. ملا عمر ورته وویل چې راشي اسامه زه اسلامي محکمې ته وړاندې کوم، هر څوک چې په دعوا لري په افغانستان کې د محاکمه قاضي د هغه حقوقو ته ورکوم، خو مسلمان کافر ته نه سپارم.